السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت او راجګ سو او ویل چې درې ډلې دي چې هغوی ته به الله پاک په هغه دنیا کې د رحمت په نظر باندې به نه ګوري، د هغوی ګناهونه به معافه کېږي او هغوی ته به شدیدترین عذاب وي. او دا خبرې درې ځلې تکرار کړله په مجلس کې. ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه ناسو هغه ورته ویل خواب وخسر منهم یا رسول الله، دوی خو هلاک دي، دوی خو تباه دي، دوی خو هغه کسان دي، مطلب موږ یې تعریف کړو ووایو داسې چې هغوی تاواني دي. نو ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه ورته ویلې چې دا کوم کسان دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې کسانو یو کس ورته ویلې هغه کس چې هغه خپل مال په قسم باندې خرڅوي. اکثر تاسو خو معلومې په اوس وخت کې هغه کسان چې هغوی په مال کې څه خرابي یا مثلا خرابي پکې نه وي، د قسم قرآن په خپل مال کې کوي، نو هغه کسان دي د دغسې اعمال نه ځان ډېر په کلکه باندې وژغوري. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی لپاره چې څنګه رسول الله پاک دوی ته په رحمت په نظر باندې ګوري او دوی ګناهونه نه عفوه کېږي او دوی شدید عذاب وي. نو دا یې درې ځلې تکرار کړی دی نه ځان ساتل ډېر ضروري ده. او د موږ ټول کار هم چې دی په دې دنیا کې صرف د هغې دنیا لپاره دی، عبادت هم د هغې دنیا لپاره، تجارت هم د هغې دنیا لپاره راغلي دي، هغې دنیا لپاره چې جنت وګټو، د الله پاک د عبادت لپاره راغلي. نو د حلال رزق ګټل هم عبادت دی. کوشش کوئ چې خپل حلال رزق خرابه نه کړي او داسې خپل پاک او حلال رزق په قسم یا په نور شیانو باندې ځان ډېر خرابوي او هغه دنیا کې ځان ته عظیم او شدید عذاب باندې ځان ګرفتاره کوي، د نه ځان وژغوري. جزاک الله خیرا.